د برېښنا شرکت د شرکتونو د ادارې په همکارۍ کوشش کوي زیار باسي چې تر څو خپل ولس ته ډاډمنه برېښنا او ډاډمن خدمات وړاندې کړي. په دې برخه کې موږ د ولس همکاري ته هم ضرورت لرو او په ولس باندې هم دا غږ کوو، بلکې په ټولو هغو خپلو مشترکینو چې له موږ څخه برېښنا اخیستې، که دولتي ادارات دي، که تجارتي اماکن دي، که صنعتي پارکونه دي او که رهایشي اماکن دي، چې د برېښنا په استعمال کې له انصاف څخه باید ټول کار واخلو. سمه ده، موږ به بعضې داسې دوستان، داسې هېوادوال موجود وي چې د برېښنا په بیل به پوهېږي نو په 10,000 او 15,000 روپۍ، خو دا فکر راځه وکړو که د ما په کور کې زه یو بې ځایه برق لګېږي، دا خاموشه کړم، د ما د یو غریب ګاونډي چې تورې تیارې ته ناسته د هغه به یوه کوټه روښانه شي. د ما به په صنعتي پارک کې یوې فابریکې ته برق ورسېږي چې هغه د هېواد د اقتصاد د تضمین او پیاوړتیا یو مهم عنصر ده. نو د برېښنا په صرفه‌جویي کې او د برېښنا په استعمال کې راځئ میانه رو اوسېږو، تر څو په تاسو هم مصارف ډېر رانشي، بیلونه به مو لوړ نه راځي او نورو ولسونو، خپلو خلکو او نورو هغو اماکنو ته چې ډېر اړین ضرورت ورته لري هغوی ته به مو هم برېښنا څه ورکړي.